بسم الله الرحمن الرحیم. درنو اوریدونکو، زده کوونکو، ورونو او خویندو، تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې د صحت په جامو پټ واست. رسیدلی یو په دې درس کې موږ الاصوات وفهم المسموع صفحه رقم 13 14 نمبر صفحې ته رسیدلی یو. په 14 نمبر صفحه کې زموږ نوبت رسیدلی په عربي ژبه کې یو تر ټولو مهم تلفظ دی. عربي ژبه داسې ژبه ده چې څه رقم لیکل کیږي هماغسې یې تلفظ کیږي. مثال، موږ یو نوم لرو افضل، پښتو کې وایو افضل، لیکو په ضاد خو وایو یې زی افضل وایو، اما په عربي کې افضل همداسې نوم اخلي. پښتو کې موږ چاته یو حامده، عامده، اما په عربي کې یا حامد څنګه چې نوم وي همغسې ادا کیږي. نو ځکه زموږ ډیر تمرکز په عربي ژبه کې په الاصوات غږونه او هغه څه چې اوریدل کیږي د هغې کیچ چې هغه څنګه پرې پوه شو نو ډیر مهم دی. کله چې موږ په عربي ژبه خبرې کوو باید زموږ خبرې ډیرې واضحه وي. په هره ژبه کې باید ډیرې واضحې وي، اما عربي ژبه بیا اړینه ده چې خبرې ستا ډیرې واضحه وي. هر حرف باید د خپل مخرج نه راوځي. د همدې لپاره که چیرته بعضې علما داسې وایي که چیرته غواړئ چې خبرې مو فصیحې شي، ژبه مو ښه وچلیږي، د قرآن کریم تلاوت ډیر وکړئ. راځو د همدې لپاره نن زموږ د کاف او خا ترمنځ هغه کوم تفکیک چې دی هغه به کیږي. یعنی خا څنګه لوستلی شو؟ خا ته به ح نه وایو، ها به نه وایو، کا به نه وایو. خا اولا الاصوات لومړی چې دی هغه غږونه دي، نو الاصوات کې څه دی؟ خا. التدريب الاول استمع واعد، واوره او وبخي واوره او واوره زي وایم واعد او ما پسې تاسې مسلسل ورپسې تکراروئ. زه لږ وقفه کوم، په دې وخت کې تاسې خپله تکراروئ. خالد، خلیل، خوله، خديجة، بخير. التدريب الثاني استمع وأعد، زي بیا وایم تاسې راپسې تکراروئ. كر، خر، كبير، خبير. كسوف، خسوف. كان، خان، كاوية، خاوية. نكرة، نخرة. مكر، مخر. فكاك، فخاخ. نكير، نخير. مكرم، مخرم. فك، فخ. مسك، مسخ. ساك، ساخ. مسلوك، مسلوخ. نسك، نسخ. بله خبره دا ده اړینه ده چې د دې د معنا تاسې زده کړئ ښه، او دام اړینه ده چې هر لفظ دلته رښتیا هم معنا ولري. دلته هدف صرف د کاف او خا ترمنځ چې کوم توپیر دی تلفظ کې هغه درک کول دي. ورپسې راځو په همدې آیتونو کې موږ سره التدريب الثالث کې استمع واعد واوره او تکرار کړه. په کاف او خا دغه آیتونو کې راغلي دي او زه یو پیره تلاوت کوم په ډېرې بخښنې سره. کیدای شي ډېر اوریدونکو زما د تلاوت نه
ښه وي. البته بیا هم تلفظ ته یو توجه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وللآخرة خير لك من الأولى. تاسې هم تلاوت کوئ. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة فاعبد الله مخلصا له الدين يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. دا يبخل دا مې ځکه داسې ویل چې دا با د قلقلې د حروفونه ده، یعنی قطب و جد. دا قطب و جد قاف طا با جیم دال دا د قلقلې د حروفونه دي. يبخل. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. د دې لپاره چې دغه تلاوت سم واورئ، ټایټ یې واورئ، بیا هم د مختلفو قاري صاحبانو ښایسته ښایسته تلاوتونه تجوید سره شته دی، نو که هغوی نه هم دغه آیتونه واورئ ورپسې تاسې تکرار کړئ. او یوه د بهترینو لارو چارو نه دا ده چې یو درېمګړی ځان سره کېنوئ، ځکه هر چاته د خپل تلاوت ډېر ټایټ ښکاري. نو درېمګړی چې کله کېنوئ د هغه تلاوت هم اوري، ستا تلاوت هم اوري، بیا تاسو ته فیصدي درښودلی شي چې ته څومره حقیقت ته ورته تلاوت کوې. 14مې صفحې نه راوړو 14مې صفحې ته. 14مه صفحه کې فهم المسموع دی. دلته چې دی هغه څه چې ویل کېږي هغې ته تاسې اشاره کوئ. نو په 14مه صفحه کې موږ سره فهم المسموع دی. التدریب الاول لومړی الاصوات، اوس په دوهم ثانیا فهم المسموع. زه چې څه وایم تاسې دلته اشاره کوئ. التدریب الاول استمع واورئ، ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. بیا د صحیح نښه ټک مارک چې دی په همغه کوم ځای کې چې مناسب دی هملته ږدئ. زه یو لفظ وایمه، په دې دواړو کې اول کې چې کوم یو کې صدق کوي هملته به دې کې ټک مارک وکئ یا هم په دې کې ټک مارک وکئ، او همداشان بیا په دې دواړو کې چې کوم یو وي هغې کې ټک مارک وکئ. واحد طبيب، اثنان دې مهندس، ثلاثة طبيبة، أربعة مدرس، خمسة مهندس، ستة طالبة. په دې دوړو کې ګورئ چې طالبه کومه یوه ده، هغې ته بیا یا دلته ټک مارک وکئ یا دلته ټک مارک وکئ. التدریب الثاني، راځو په همدې کې فهم المسموع کې تدریب ثاني دی. دلته اوس زه تاسو ته یو څوک معرفي کوم یا یو څه الفاظ وایمه، که چیرته په اول کې وي دته ټک مارک وکئ، که دغه وي دې ته ټک مارک وایئ. بیا دویم
په دې دواړو کې چې ما څه وویل که دې کې څه دقیقه او دلته ټک مارک وکړئ که دې کې څه دقیقه او دلته ټک مارک وکړئ. 1 هذا أخي. 2 أنت مدرس. 3 طالبة. 4 هو صديقي. 5 هي طالبة. 6 هذه صديقتي. نو د نن لپاره هم دومره درس بس دی، هم دغه تمرینات مو حل کړل. نور درس به انشاءالله بله ورځ ولولو. بیا هم تکراروم په آخر کې که چېرته تاسې دا چینل نوي سبسکرایب کړی د ویډیو نه لاندې وګورئ، دلته د سبسکرایب بټن ده، د سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ د دې زنګ په خوا کې، تازه ویډیوګانې به تر تاسې در رسیږي. بله خبره دا ده چې انشاءالله هره چهارشنبه به 6 بجې موږ او تاسې په یوټیوب باندې لایو درس لرو. تاسې کولی شئ په ژوندۍ بڼه درس کې حاضر واوسئ هر چېرته چې یاستئ، پوښتنې مطرح کړئ، شریکې کړئ، هملته یې جواب ترلاسه کړئ. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.